کله شیټ پروټیکټ کوي. پروټیکټ څه معنا؟ ساتل، یعنی سکیور یې کوي، یعنی دا مطلب چې څوک پکې کار ونه شي کړلی. شیټ دې جوړ کړی دا یو سیلري شیټ به بجټ شیټ هر شی چې وي که نه جوړ کړی یم دا غواړئ چې هغه یې کوي پاسورډ ورکړئ تر څو څوک پکې تغیرات را نه شي وستلی. نو بیا به څه نه استفاده کوئ؟ پروټیکټ شیټ نه. دا به کلیک کوئ. ګوره دا ټول هغه پرمیشنز دي چې کوم کار وکړی شي کوم کار ونه شي کړی. اوس ګوره فعلا دغه دوه پکې ټیک مارک دي چې یو د سلیکټ لاک سیلز او انلاک سیل. صرف څه کار کولی شي؟ سلیکټولی شي، نور کارونه نشي کولی. که غواړې چې دا کارونه وشي کولی ټیک مارک یې کړه. مثلا ته وایې چې فارمټ یې کړی شي، رنګ و کلر ورکړی شي، کالم تارو ته هر کار چې ته وایې ودی شي ټیک مارک یې کړه، چې وایې نه دی شي. اوس ګوره دغه دوه کارونه دي وشي ټیک مارک دي. سلیکټ وان سلیکټ صرف یو خانه داسې کلیک کړی شي. پوه شوې؟ نو راځئ پاسورډ لپاره به دلته راشئ پروټیکټ شیټ کې به پاسورډ ورکړئ، مثلا یو بیا مې یو ورکړو. اوکې اوس ګوره دې شیټ کې نه څوک شی لیکای شي او نه که شی لیکلی وي ډیلیټولی شي، هېڅ تغیر نشي راوستلی تر کومه وخته پورې؟ تر څو بیرته انپروټیکټ نشي. انپروټیکټ کې بیرته پاسورډ ورکوئ، بیا پاسورډ ورکوئ، بیا هم شی لیکای شي او هم یو شی ډیلیټولی شي. بل که غواړئ چې یو منطقه کې کار وشي، مثلا زه وایم چې دغه ځای کې د کار وشي، دغه ټیبل کې نور ځای کې د کار نه کېږي، صرف کوم ځای کې د کار وشي؟ دغه ځای کې د کار وشي. نو اوس ګوره کله چې موږ فارمټ دلته کلیک کوو ګوره دلته یو آپشن لرو د څه په نوم؟ لاک سیل په نوم. لاک سیل په دې معنا چې کوم خانې چې لاک وي چې کله موږ پاسورډ ورکړو په هغه ځایو کې کار نه کېږي، کوم چې لاک نه وي په هغو ځایو کې بیا کار کېږي. مثلا که زه دا انتخاب کوم او دلته راشم دا لاک ترې ایسته کړم، لاک مې ایسته کړو، اوس ورځم پاسورډ ورکوم پروټیکټ شي. اوس له دې نه بیرون چې کار کوي کار نه کېږي، خو د دې په منځ کې چې غواړئ کار وکړئ بیا کار کولی شي. دې ته لاک سیلز وایي. که غواړئ چې یو منطقه کې کار وشي او په نورو ځای کې کار ونه شي نو د هغه منطقې لاک ایسته کړه، بیا پاسورډ ورکړه. پوه شوئ؟ بیرته راځم انپروټیکټ کې پاسورډ ورکوم، بیا مې دلته هم کار کولی شم او دلته هم کار کولی شم. که داسې وغواړو چې صرف په دغه شیټ کې په دغه ځای کې د کار ونه شي نور د په ټولو کې کار وشي، بیا به څه کوو؟ بیا به ټول سلیکټ کړئ، سلیکټ آل، کنټرول ای، بیا به لاک ایسته کړئ. یعنی اوس د ټول شیټ لاک ایسته کړو. پوه شوې؟ د ټول شیټ لاک ایسته شو. اوس ته وایي چې په دغه ځای کې د کار ونه شي، په نورو کې دې وشي، په دې ځای کې دې ونه شي. نو دا سلیکټ کړه، دا صرف لاک کړه، دا دې لاک کړو، بیا راشه پاسورډ هغه مارکه پاسورډ مارکه پروټیکټ. اوس وګوره دلته چې کار کوي کار کېږي، خو دلته چې کار کوي بیا پوه شوئ؟ تر څو بیرته انپروټیکټ یې کړئ. انپروټیکټ پاسورډ دې بیرته ورکړو، اوس بلته هم کار کېږي او دلته هم کار کېږي. پوه شوئ په دې باندې؟ بل که چېرته موږ فورمولونه هم ولرو، مثلا دلته یو دوه عدده لیکلي دي، زه فورمول ورکوم یا سام یا هره فورموله چې دلته به یو دوه عدده نور هم ولیکو او دا به لاندې راکش کړو. اوس چې دلته کرسر کېږدي فورموله بار کې موږ ته فورموله ښیي که نه؟ نو که چېرته زه بیرته به سلیکټ کړم، شیټ به ټول سلیکټ کړم، فعلا به لاک کلیک کړم چې ټول شیټ ته پاسورډ ورکړم او اوس راځم پاسورډ ورکوم پروټیکټ شیټ. اوس خو څوک شیټ کې کار نشي کولی که نه؟ خو که چېرته په دې ځای باندې کرسر کېږدي هلته فورموله بار کې موږ ته څه ښکاره کوي؟ فورموله ښکاره کوي که نه؟ نو که ته وایې چې دا فورموله دې هم ښکاره نه شي، مثلا ته وایې چې څوک یې کاپي نه کړي رانه که نه فورموله څه شی ده، نو که وایې چې فورمول دې هم نه شي اول به بیرته انپروټیکټ کړو، بیا به څه وکړې هغه کومه منطقه چې ته وایې فورمولونه یې ښکاره نه شي سلیکټ یې کړه. که ټول شیټ سلیکټ یې ټول شیټ سلیکټ کړه، بیا دلته راشه په فارمټ سیلز کې، فارمټ سیلز کې اخري پروټیکشن. پروټیکشن کې ګوره بیا لاکډ لرو، دا لاک او هغه لاک یو شی ده، خو دلته بل څه شی هم شته هیډن شته، دا به هم ټیک مارک کې اوکې به یې کې او اوس به راشي پاسورډ به ورکړي پروټیکټ شیټ. اوس موږ ګوره پاسورډ ورکړو، اوس څوک کار کولی شي؟ نشي کولی. خو چې کله دلته کرسر کېږدي څنګه به وي؟ فورمولونه به هم نه ښکاره کوي، هېڅ شی به نه ښکاره کوي. یعنې فورمول کې چې هر کرسر هر یو سلیکټ کړي فورموله بار کې به هېڅ شی نه ښکاره کوي تر څو بیرته انپروټیکټ شي. چې کله انپروټیکټ شو بیا به وینئ فورموله بار کې هم بیرته فورمولې هم ښکاره کېږي، تغیرات به هم راځي. پوه شوئ په دې باندې؟ بل د اټو سم. اټو څه مطلب؟ اټو اتوماتیک. که چېرته غواړئ چې یو څو عددونه اتوماتیک جمع شي، مثلا دغه دوه عددونه یا درې عددونه دي، زه غواړم چې چېرته جمع شي؟ په دغه خانه کې. هره خانه کې چې وایي جمع شي هغه خانه به ورسره سلیکټ کړئ. مثلا دا درې دي، دا یوه خانه ورسره اضافه، صرف دا کلیک کړه، څنګه به شي؟ جمع. یو دوه درې چې جمع کې څو کېږي؟
ګوره فورمول به یې خپله ورکړی وینې دې ته اټو سم وایي. یا مثلا دلته بعضې عددونه دي زه غواړم چې دا ټول جمع شي کوم ځای کې جمع شي هماغه خانه ورسره اضافه سلیکټ کړه بیا فقط د اټو سم کلیک کړه هغه ټول به درته جمع کړي. فورمول به یې ګوره خپله ورکړی چې کلیک یې کوي نه فورمول به یې خپله ورکړی چې فورمول وي چې تغییرات راشي که نه ادرس چې استعمال شوی وي تغییر راځي دا موږ اول ورځ ویلې که نه اوس د فورمول باندې کرسر کېږده ګورم ته څه استعمال شوي دي سیلز ادرس استعمال شوي دي سیلز ادرس چې استعمال شوی وي بیا تغییر راځي په دې خاطر چې ته دلته سیل کې تغییر راولې چې سیل کې تغییر راغی جواب کې خپله تغییر راځي پوه شوئ. دلته نورې فورمولې هم شته له اټو سم نه علاوه نورې فورمولې هم شته چې بیا کله فورمولې وایو خو اوس به یې بعضې پکې ووایو. اوس ګوره چې کله دا بټن کلیک یې موږ دلته څه لرو سم خو موږ اول ورځ ویلو چې د جمع لپاره استعمالیږي. بل ګوره نور شیان هم شته چې ایوریج ده راځه ایوریج څه کار کوي اوسط یې راباسي. اوس ګوره دا کلیک اوسط به یې راوباسي. یا مثلا دلته په دو کې کاونټ هم شته کاونټ حسابولو ته وایي چې دا ټول درته حساب کړي چې دا ټول څو خانې دي یا څو عدد دي څلور. دا ګوره دلته په سټیټس بار کې موږ ته کوي مثلا که زه دغه ټیبل دومره ځای سلیکټ کړم دلته موږ ته کوي چې دا ټول څو خانې دي 9 ځای دي او ټول څو کېږي 58 کېږي ایوریج څو ده چې هر څو عدد د انتخاب کړه په سټیټس بار کې درته کوي مثلا زه دا انتخابوم دلته راته وایي چې دا د ایوریج څو ده کاونټ یې څو ده او سم څو ده. او که په کومه خانه کې غواړئ نو بیا یو خانه ورسره اضافه سلیکټ کړه مثلا زه دا بیا غواړم نو که یې سم غواړئ که ایوریج غواړئ هر یو چې غواړئ کلیک یې کړه هماغه شی راشي ورسره پوه شوئ په دې باندې دې ته اټو سم وایي. بل د په دې ځای کې فیل ډکېدو ته وایي. فیل څه معنا فیل ډکېدو ته وایي. ګوره یو دا فیل ده دا فیل په انګلیسي کې څه ته وایي او دا فیل چې ده ډکېدو ته وایي. دا څه مطلب مثلا دغه شی دلته لیکل شوی ده دا نوم ده یا هر څه چې وي زه غواړم چې په دغو نښانو کې نور هم راشي همغه ځای سلیکټ کړه ګوره دلته راشه فیل چې شی به کلیک کوو ډاون ولې کلیک کوو په دې خاطر چې لاندې ځای مو سلیکټ کړی او لاندې ځایو کې یې غواړو چې کلیک یې کړې دا یو شی به په ټولو کې راشي. شارټکټ یې څه شی ده اوله ورځ موږ ویلي وو چې کله دغه خانه راشي دغه کشې کړه څه به وکړي ټول به راشي پوه شوې. ګوره یو نوی شیټ به واخلو که چېرته موږ فورمول درلودله مثلا دلته چې موږ فورمول درلوده که چېرته دا فورمول راکش کو خو د دغو جواب راباسي راته چې د دوه ادرسونه هلته ورکوي. که چېرته صرف یو شی موږ لیکلی مثلا ما دلته لیکلی ده احمد که زه دا خط راکش کړم بیا به څه وکړي همدغه خط راته تکرار راولي. ګوره که چېرته نمبر مې لیکلی وي مثلا دلته مې لیکلی 1 دلته 2 بیا زه دواړه سلیکټ کړم راکش کړم بیا به څه وکړي نمبر به اټومیټیک خپله راشي پوه شوې. که صرف یو ولیکم بیا یې راکش کړم څنګه به شي بیا به یو ټولو کې راشي. نو دوه عدده په دې انتخابوي چې اکسل پوه شي چې ته نمبرینګ غواړې او که چېرته یو وي نو بیا یو ته داسې فکر کوي لکه دغه چې پوه شوې. که چېرته موږ د ورځې نومونه ولیکو مثلا ولیکو سنډې بیا دا راکش کو څه به وکړي د ورځې نومان به خپله راځي پوه شوې. او که چېرته د میاشتې نوم ولیکو بیا به څنګه کېږي جنوري دا راکش کې بیا نور به خپله راځي پوه شوئ. او دلته چې دا فیل ده دا هم دغه ته هم ګوره فیل وایي دا کارونه چې مونږ ګوره دته هم فیل وایي. له دې ځای نه چې دا کوم فیل ده دا دغسې ده لکه دغه چې صرف یو شی درته تکراروي مثلا ما دلته لیکلی ده خان زه غواړم چې دغو خانو کې راشي هغه مې ورسره سلیکټ کړې ګوره دلته څلور طرفه شته ډاون رایټ اپ او لیفټ هر خوا چې د سلیکټ کړي همغه یو کلیک همغه طرف ته راځي ګوره دا کلیک هم دغه طرف راشي پوه شوې په دې باندې. بل دا اکراس ورکشیټ اکراس ورکشیټ څه کار کوي که چېرته موږ ډېر شیټونه ولرو مثلا دا تقریبا 3-4 شیټه زه لرم دغه ټیبل خو زه غواړم چې په ټولو کې راشي په دا نورو شیټو کې هم راشي دا مې یو ټیبل جوړ کړی زه غواړم چې په دې شیټ کې هم راشي او په دې شیټ کې هم راشي. مثلا دا یو غټ ټیبل ما جوړ کړی د یوې میاشتې د کارمندانو حساب ده زه غواړم چې د دویمې میاشتې جوړ کړم د درېیمې میاشتې جوړ کړم په نورو شیټو کې نو نومونه خو شیان خو ټول مغه دي بعضې شیانو کې به تغیرات راځي که نه. نو یو لارې دا وه چې موږ مکمل شیټ کاپي کړی وای که نه چې هغه ورځې موږ وویلې چې موو اور کاپي شیټ که صرف یوه منطقه غواړې اوس مثلا زه صرف دغه ټیبل غواړم بیا څه وکړه ټیبل سلیکټ کړه ټیبل سلیکټېدو نه وروسته شیټونه سلیکټ کړه چې په کومو شیټو کې راشي مثلا زه غواړم چې په دې شیټ کې هم راشي په دې شیټ کې هم راشي نو دا هم ورسره سلیکټ کړه دا هم سلیکټ کړه د سلیکټېدو لپاره کنټرول بټن ونیسئ په کیبورډ کې کنټرول بټن ونیسه دا هم کلیک کړه او دا هم کلیک کړه اوس ګوره دا هم سلیکټ ده دا هم سلیکټ ده اوس به ګوره دا شی فعال هم شي
اکراس ورک شیټ نو زده کلیکه چې دا کلیک کې نو دای څه درته وایي چې کوم شی غواړي ګوره بیا فیل راغی فیل معنا دا کول چې کوم شی غواړي آل ټول غواړي مطلب چې دا کوم شی دی سلیکټ کړی ټول پکې راشي کنټینټ چې صرف خط راشي فارمټ چې صرف ډیزاین راشي که چیرته مثلا دا ټیبل ډیزاین هم ولري رنگ و دا شان هم ولري نو که د صرف رنگ غوښته بیا دا کلیک کا که د صرف خط غوښته دا او که د ټول غوښته بیا آل زه وایم آل اوس ګوره دا شیټ چې تا نه کلیک کوم په دې کې به هم راغلی وي او په دې کې هم په دې ټولو کې به راغلی وي دې ته کراس که یو که د شیټ نه وي سلیکټ کړی بیا کار نه کوي اوس ګوره دا شیټ هم سلیکټ ده دا به هم ایسته ایسته کوم سلیکشن یې ختم شي اوس ګوره دا به کار نه کوي په دې خاطر چې صرف دا یو شیټ سلیکټ نو اول کار به دې لپاره څه کوئ چې کوم شی چې غواړئ چې په نورو شیټو کې راشي هغه به سلیکټ کړئ بیا به کنټرول ونیسئ نور شیټونه به سلیکټ کړئ بیا به دا کلیک کړئ تر څو په نورو شیټو کې راشي بل د سیریز څه معنا سیریز څه ته وایي टूर्नामेंट क्रिकेट सीरीज लड़ाई ته وایي ښه په دې سیریز کې مونږ ډېر شان لرو ګوره سیریز کلیک کې اول د سیریز ان په رو کې غواړې کا په کالم کې غواړې بیا ټایپ چې شی غواړې لینیر غواړې گروث غواړې ډیټ غواړې کا اټو فیل غواړې دلته به یو درته ولیکم چې اول پکې لینیر ده روز ان کالم مطلب چې په رو کې غواړې او کا اول لینیر ده لینیر څه کار کوي ګوره دا مخکینی کار کوي مثلا ما دا احمد لیکلی او دا منطقه مې ورسره سلیکټ کړی او دلته زه راځم څه کلیک کوم ډاون کلیک کوم نو دا یو شی به په ټولو کې راشي که نه دلته ګوره سیریز هم تقریبا همدا کار کوي چې دا یو شی غواړي چې په رو کې راشي که په کالم کې خو موږ سره بعضې اپشنونه شته مثلا لینیر ګوره موږ دلته عدد ویلې وینئ دا چې کله دوه عدد ولیکو راکشي که نور عددونه خپله راځي دلته هم لینیر دا کار کوي مثلا ما دلته یو عدد لیکلی څو یو مې لیکلی که غواړې چې منطقه سلیکټ کړي چې مثلا په دومره ځای کې دې راشي نو ورسره سلیکټ وکړه او که نه سلیکټ یې هلته عدد ورکوي هم کېږي یا مثلا ته وایي چې په دغو نښانو کې په رو کې دې راشي هم یې کولی شي که سلیکټ نه کړي هم فرق نه کوي خو اوس ګوره ما دا کلیک کړی نو دلته ورته وایم چې سیریز دې په رو کې راشي که په کالم کې که چېرته رو وي نو دغسې به راشي مثلا دویم عدد به دلته راشي دریم به دلته راشي څلورم به دلته راشي او که دې کالم کلیک کړی وي نو وار یو چې ته غواړې مثلا زه غواړم کالم کې راشي کالم لینیر سټیپ ویلیو څونه شروع شي مثلا زه ورته څونه دې شروع شي یو او یو دې زیات شي یو باندې چې یو زیات کې څو راځي دوه باندې چې یو زیات کې درې تر څو پورې دې راشي سټاپ ویلیو نو زه وایم تر څو دې راشي تر چلو ګوره دلته شروع له څونه ده یو نه څو ورسره زیاتوي او تر څو پورې به راځي اوکې که ګوره عدد ته څو پورې راغی تر شلو پورې غواړي او اسانه لارې موږ ویلې چې څنګه کېږي دوه عدد انتخاب کا او خو که چیرې د ډېر زیات عدد په کار اوس مثلا زه وایم چې تر څو پورې دې راشي فرض مثال تر 10,000 پورې دې راشي نو بیا که دلته دا کلیک یو سلیکټ یې کشی څومره تر 10,000 پورې خو ډېر کېږي که نه نو دغه اسانه لار ده صرف دلته ورته ولیکه چې مثلا زما عدد تر څو پورې راشي تر 10,000 تر 1000 تر 800 شي اوکې کې ګورم هلته رو کلیک وایي ګوره دا ورې په رو کې راغی تر څو پورې به راشي تر 800 چې دی عدد ورته پوه شوئ دې ته لینیر وایي بیا به کلیک کوم که چېرته دوه زیاتوئ درې زیاتوئ هر څو چې زیاتوئ دلته یې کولی شئ زه هم کالم کې دې وي لینیر دې وي یو دې زیات شي او تر څو دې راشي تر شل لینیر د جمع کېدو لپاره ده چې که زه دوه ورکړم بیا به دوه راشي دوه پسې به څلور راشي څلور پسې شپږ همداسې به دوه باندې زیاتېږي او بل پکې گروت دا بیا ضربوي مثلا ما یو عدد دلته لیکلی دوه دا مې کلیک کړی او دلته ورته وایم سیریز چې بیا دې کالم کې راشي او گروث ضرب دې شي په دې دوه کې دې څو ضرب شي دوه دې ضرب شي تر څو پورې دې راشي یعنی دا دوه ضربه تر څو پورې مثلا زه ورته وایم چې تر 0 اوکې که نو اوس ګوره په دوه کې چې دوه ضرب شي څو کېږي څلور دوه اته دوه تر څو پورې راغی 512 ما ورته ویلي تر څو راشي تر 0 پورې راشي ولې تر 0 رانغی په دې کې چې دوه ضرب شي زیاتېږي نو زیات نه راولي کم درته راولي دې ته گروث وایي گروث بیا د ضرب لپاره شو پوه شوئ بل پکې ډې ده ورځ که چېرته مونږ تاریخ لیکلی وي مثلا د نن تاریخ څو ده 9 تاریخ ده که نه په اکسل کې مونږ ویلي وو چې اول به څه شی لیکو ورځ که میاشت اول به میاشت لیکو نو میاشت شپږمه ده تاریخ اوه د 2019 زه غواړم چې لاندې مثلا اتم تاریخ راشي نهم تاریخ راشي لسم تاریخ راشي همداسې مسلسل راشي
تر څو پورې دلته بیا ورته وایم چې سیریز ګوره مونږ وویل چې کشکو هم راځي تاریخ که کشکې هم راځي خو مثلا که زما ډېر پکار وي مثلا یو کال تاریخونه مې ټول پکار دي نو بیا ګوره کشولی شاید ټایم ونیسي نو بیا له دې ځای نه اسانه ده تر سر پکې کېږده سیریز ویم کالم کې دې راشي ګوره ډېټ خپله انتخاب ده او دې دې راشي څو ورځې دې اضافه شي یوه ورځ دې اضافه شي دوه ورځې دې اضافه شي هر څو ورځې چې ته غواړې خو زه هم یوه ورځ دې اضافه شي تر کوم تاریخه دې راشي دلته تاریخ ولیکه بیا به اول میاشت لیکې مثلا زه ورته وایم چې د شپږمې میاشتې تر څویم تاریخه پورې دې راشي زه تر شلمې دې راشي د کوم کال 2018 سکور کو نو راځي خو ډېر لاندې به راشي که نه خو هر څو چې ورکوي راځي اوکې که ګوره اووم تاریخ خو بیا څو راغی اته نه وروسته نهه دا نور ولې داسې راغلو همیشه یو خانه که داسې راغله پوه شه چې دا خط په دې کالم کې نه ځایږي ګوره دلته کرسر پکې کېږده فارموله بار کې صحیح درته کوي څویم تاریخ راغلی لسم تاریخ راغلی خو دلته یې داسې کوي بس صرف دا کالم ورسره لږ لوی کړه یا په دې ځای ډبل کلیک وکړه کالم به دې خط په اندازه شي ګوره ټول به ښکاره شي نو ګوره اووم تاریخ اتم تاریخ نهم تاریخ تر کوم تاریخه پورې راغی تر شلم تاریخه پورې دا ډے وه بل پکې ویک ډے ده د هفتې ورځې مثلا دغه تاریخ ما بیا دلته لیکلی زه غواړم چې دا وارې ویک ډے راشي ویک ډے کې چې دا د رخصتۍ ورځې نه راځي نورې ټولې ورځې راځي خو د رخصتۍ ورځې نه راځي مثلا ته غواړې چې یو لیست جوړوې مسلسل د کارمندانو د هرې ورځې حساب پکې ولیکې خو د کارمندانو د کومه ورځې حساب په کومه ورځ چې کار کړی د رخصتۍ ورځ خو کار نه کوي که نه نو که تاریخونه یې مسلسل غواړې چې راشي فقط دلته کرسر کېږده او سیریز دویم کالم کې دې راشي یوه ورځ دې اضافه شي او ویک ډے دې راشي تر کوم تاریخه پورې دا وارې بیا ورته وایم چې د شپږمې میاشتې مثلا 13 تاریخ یې د 2019 نورې ټولې ورځې به راشي صرف د رخصتۍ ورځې پکې نه راځي اوس ګوره اووه اته نهه نه وروسته څو راغلی لس یولس نشته د رخصتۍ ورځې دي شنبه او یکشنبه بیا 12 14 څوارلس پنځلس شپاړس بیا 19 راغلی دغه ته ویک ډے وایي چې که غواړې چې د رخصتۍ ورځ پکې رانشي بل ده منت که صرف غواړې چې میاشت دې راشي مثلا دغه میاشت مونږ دلته کرسر ایښی ده او سیریز کې دا وارې ورته وایم چې میاشت دې راشي څو میاشتې دې اضافه کېږي یوه میاشت دې اضافه کېږي او تر څو پورې دې راشي اول به وینئ میاشت لیکو مثلا زه ورته وایم چې د شپږم میاشت اووم تاریخ د 2018 چې څو میاشتې شي 12 میاشتې شي په کالم کې دې راشي اوکې که ګوره وینئ اوومه میاشت اتمه میاشت نهمه لسمه دولسمه بیا یو دوه درې څلور پنځه تر شپږه دا بیا وینئ صرف یوه میاشت اضافه کوي بل ایر ده که صرف غواړئ چې کال اضافه شي نو بیا به ګوره مثلا دا کومه کرسر ایښی ده او دلته ورته وایم چې سیریز او څه شی دې اضافه شي کال دې اضافه شي په کالم کې دې راشي څو کاله دې اضافه شي یو کال دې اضافه شي تر کوم کاله پورې دې راشي نو بیا ورته وایم مثلا د شپږمې میاشتې اووم تاریخ تر 2000 او څو دې راشي شل خو به ډېر نږدې وي دېرش به که زه چې لږ وخت شي ٹھیک ہے ګوره دا وارې صرف څه شی اضافه شو کالم اضافه شو دې شي ته سیریز وایي پوه شوې په سیریز باندې چې لړۍ داسې لړۍ باندې راشي بل په دې ځای کې د جسټیفای څه کار کوي که چېرته غواړې چې د څو خانو خط په یوه خانه کې راولې بیا به جسټیفای استعمالوي اوس مثلا ته ما لیکلی د علي لیکلی علي زه وایم چې دغه درې خانو خط چې ده دا دې په یوه خانه کې راشي نو ټول سلیکټ کړه او دلته جسټیفای څه به وکړي ټول به راوخلي په یوه خانه کې کېږي پوه شوې بل په دې ځای کې د فلش فیل بیا ډکېدو ته وایي که نه دا فلش فیل هغه وخت کار کوي چې یو سم ټیبل ولري مثلا زه دا یو ټیبل لرم دغه ځای کې مې نومونه لیکلي دي دلته بیا مثلا احمد لیکم احمد دلته مثلا بیا احمد لیکم ګوره چې یو څو خانې ولیکې نور خپله راځي دا بیا کولی شي چې موږ ایستان کړو اوس مثلا زه غواړم چې یو څو خانو کې نور هم راشي او دا منځ کې چې خانې دا کوم خالي دي په دو کې هم راشي او لاندې هم راشي مثلا یو دوه درې ځای خالي دي نو زه هم په دو کې دې هم راشي او لاندې هم یو څو خانې ورسره اضافه سلیکټ وم چې په دو کې دې هم راشي نو سلیکټ یې کړه بیا فلش فی خو دا چې ټیبل یې صحیح جوړ وي دا دوه درې انتخاب کړو چې ډیزاین هر څه برابر وي چې داسې ښکاره شي چې یو ټیبل غوندې ده بیا پکې کار کوي ګوره هغه یې مر اضافه کړو مثلا دغو ځایو کې اضافه کوي
کلیک کا فلاش فیل هغه د به اضافه کی پوه شوي مطلب سیم شی وي بعضې ځایو کې ما خانې خالی وي ور اضافه کوئ سلیکټ کا فلاش فیل کا ټول واچي پوه شوي په دې باندې ښه بل دا کلیر خو له نوم نه معلومیږي چې څه ته وایي پاکولو ته وایي که مثلا زه یو ټیبل ولرم ګوره دا یو ټیبل ده چې لږ بولډ ایټالیک هم د ډیزاین هر څه لري اوس غواړئ چې کلیر یې کوئ سلیکټ کړی دی دا نو اوس ګوره په دې ځای کې دا یو کلیر چې څه وکړي ټول کلیر کړي ګوره ټول په چان به پاک شي درته به اینډ وکړم بل په دې ځای کې دا کلیر فارمټس صرف ډیزاین به یې ترې ایسته کړي ګوره د ټیبل خط هر څه به یې وي بلې کنټینټ څه ته وایي خط ته وایي دا د منځ خط به په فارمټ پاتې شي خط به ترې ایسته کړي او بل کمنټس که چېرې موږ کمنټونه ولرو کومو خانو ته هم کمنټ ورکړی وي غواړي چې هغه کمنټونه ترې ایسته کړي بیا کلیر کمنټس او بل کلیر هایپر لینک که چېرته هایپر لینک ولري هایپر لینک مو په ورډ کې ویلی وو چې که غواړئ په یو خط باندې یو فایل خلاص کړئ که نه نو بیا هایپر لینک به ورکوي نو که چېرې په دغه ځایو کې کوم ځای هایپر لینک ولري هغه ترې ایسته کوئ بیا کلیر هایپر لینک او ریموف هایپر لینک که صرف یوه خانه دې سلیکټ کړې وي هایپر لینک ولري ترې ریموف کوئ دې ته کلیر ویل کېږي پوه شوې په دې باندې بل د سارټ اینډ فلټر دا به سبا ته پرېږدو په دې چې دا هم ډېر مهمه ده نن به همدومره